د شیګل ولسوالۍ اړوند د لچي سیمې دې سیلابي خوړ دواړو لورو ته کرنیزې ځمکې او د خلکو د استوګنې د کورونو ترڅنګ د ښوونځي او جوماتونو ودانۍ هم پرتې دي. دلته د اورښتونو پر مهال زورورو سیلابونو راوتلو د دې سیمې د خلکو کورونه او کرنیزې ځمکې هم له منځه وړي او درانه مالي زیانونه یې ورړولي دي. تازه همدا سیلابي خوړ کونړکې د پېښو سره د مبارزې ادارې د نږدې 300 زره افغانیو په مالي لګښت د 660 متره په اوږدوالي بولډروال په جوړولو سره مهار او خلک یې له زیانونو وژغورل شو. په ټولو ولسوالیو کې موږ سروې کړې ده، کوم هغه خوړونه یا هغه سیلابونه چې د هغو سیلابونو په وجه باندې خلکو ته زیان رسېږي او خلک ځینې متضررېږي، د هغې لپاره په ټولو ولسوالیو کې تقریبا چې د انګام له نړۍ راونیسه بیا تر شیګله پورې دا موږ راخلاص کړي دي چې سیلابونه مو چې د کلي او بولډروال دیوالونه یا محافظتي دیوالونه مو ورته ویلي. همدارنګه به پاتې باقي ولسوالۍ چې دي له چپې درې راونیسه بیا تر نورګله پورې انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې به دا پروژې عملي کېږي. د دې ټوټل اوږدوال چې دی تقریبا 665 متره دی چې د 2 متره په عرض او د 2.5 متره په ارتفاع چې په فاونډیشن کې چې دی دا تقریبا 15 متره عرض لري. د دې په جوړېدو سبا ان شاء الله په دې کلي کې تقریبا د تر 150 پورې کورونه په یو ساحه باندې په یو طرف د خوړ او په 50 پورې کورونه چې دی بل طرف باندې په دې کې 2 مسجدونه او یو عالي لیسه ان شاء الله د سیلاب د خطر څخه وژغورل شو. بل پلو د لچي سیمې اوسېدونکي وایي له کلونو راهیسې د همدې سیلابي خوړ مهارېدو ته هیلهمند ول. اوس خوښ دي چې د بولډروال په مټې کورونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو له خطرونو وژغورل شوې. موږ مطمئن شولو چې انشاءالله زموږ ځمکې او زموږ کورونه او دغه جوماتونه او لیسه چې ده دا انشاءالله پیلان دپاره د خطر نه بچ شولو. دا ډېر د یو خیر کار دی، الله رب العزت دوی ته اجر ورکړي. دا خوړ چې راته دواړو غاړو ته امې د زراعتي ځمکې د منځه ویوړلې، د دې نه علاوه دا کورونه شو دا ټول په خطر کې وو. د دې ټول قوم په نمایندګۍ موږ د دې کار ډېره شکریه ادا کوو. د یادولو د کونړ کې لا هم ورته سیلابي خوړونه شته چې تر اوسه نه دي مهار شوي او د اورښتونو پر مهال د خلکو شتمنیو ته زیانونه پېښوي.